د افغانانو APL به شروع کیږي خوستیان ننګرهاریان کندهاریان کابلیان به پکې لوبیږي او دغه هندوان به تماشا کوي میانه ودقسې د نامیزو ویراټ کوهلي سولي د انوشکا میړه یوه بل هم پکې وایي دا ټپه ډېره خوند یې وکړو که نه زمونږ APL به د خیره سره شروع کیږي او ګاونډیان به زمونږ سوځېږي نو خو خبره دې شي ده که نه چې ته پکې یو بله ټپه ووایه که نه ډېر خوند یې وکړو زه خو پکې د کندهار رسېدلی م ته به د کندهار دپاره پکې لوبه کومئ او یاره که د انوشکا میړه ته به پکې د خیره سره راځي او لوبېږي به پکې که نه که ته لوبېږي او که نه لوبېږي زما ته څه پروا نشته دی خو زه غواړم چې ته د ننګرهار دپاره ولوبېږي او نه خپله بدله واخلم لکه څنګه چې په IPL کې تا ما سره جنګ کړی ول چې ته د ننګرهار یو زه د کابل یم چې د خیره سره لوبې وکړو دا بدله درنه واخلم ځکه چې موږ خو افغانان یې موږ خپله بدله 100 کاله بعد هم چاته نه پرېږدو ښه یاره نوینه نو د خوشحالۍ په مقام کې بلکې ته داسې خبرې کوې د مېلمنو سره مه کوه او بال لري ګناه لري دا بدبخته راغلی دی چې زموږ د APL پیکسته شي زموږ دپاره شعرونه سندرې او ټپي او نعتونه د خیره سره په یو ځای باندې ووایي که نه نو دا راغلی چې زموږ د APL ورسره ښایسته شي نو ته سره جنګونه مه کوه دا ډېر ښه سړی دی یاره ګورو بده زما خو په یقین نه راځي چې دا ښه سړی وي خو زه چې ته وې ښه سړی دی نو بیا به ښه سړی وي زما پې ویراټ کوهلي سړي مزې کوه مزې او که نه نو ولې نوینه ګرمه دي د وینه نو ولې د ښه سړي ښکاري وي څه خو به دا د انډیا نه دې پورې راغلی یم او چې دا سازو لیک ښایسته کړم او سندرې پکې درته ووایم نور ښه سړی سپینې که تورې خو زما غوندې که نه خبره داسې ده که نه چې مه کوه داسې خبرې زه ګور راغلم چې ستاسو د IPL وګورم د نږدې نه او ډېره خوند به وي ګره چې ستاسو د APL شروع شي د خیرې مه کوه نوینه مه کوه ګرمه دې د وینه خبره دې ده که نه چې زمونږ افغانان یو زمونږ سره دا شی خوند نه کوي چې مېلمنو ته اختارونه په خپل کور کې ورکوه دعا کوه چې زمونږ د APL د خیر سره کامیاب شي او د دنیا د خیر سره دویم نمبر لیک شي ځکه چې یو نمبر خو د هندوانو دی که نه او خو ډېر ماشاءالله زبردسته لیک دی حقیقت ته به رښتیا ویوه نه رښتیا به حقیقت ته ویو او به حقیقت به رښتیا ته ویو خو ځکه کار څه دي که نه خو بس دي خبره داسې ده چې د خپل لیک دپاره دعا وکړي انشاءالله داسې دي دا لیک به نور هم خوندورېږي د چا د پاسته هم او هلکه حاجي صاحب محمد نبي ته خو پکې د ننګرهار رسېدلی زه پکې د کندهار رسېدلی یم او ګربز خو پکې خپل خوست د خیر سره ټینګ کړی دی نوین هم پکې خپل کابل ټینګ کړی دی ښه او که نه دا لیک به ډېر خوند وکړي که څنګه حاجي صاحب محمد نبي و راشد خانه نو که خوست دی که کابل دی که ننګرهار دی که کندهار دی او که هر ځای دی بس ټول افغانستان دی او موږ ټول افغانان یو او په دې باره کې ورته ویراټ کوهلي سولي ښایسته مزېدار شعر او ټپه مې ووایي که نه ورځه پې ویراټ کوهلي سولي د انوشکا میړه وایي د ننګرهار نه تر کندهاره ټول خلک روان دي په یوه لاره که خوستیان دي که کابلیان دي دغه ټول یو افغانان دي او چې دا کله یو ځای شوي نو بیا تنګ تېنه مکس ویلیان او سکس ویلیان دي نو دا ټول افغانان دي او دا ماشاءالله سم سربازان دي او شیران دي او د خیر سره بازان دي او APL شروع کېږي نو شعرونه به بیا پاره کې ویوه پروګرام ته ورنه ګایان